الله ته دغه عمل ډیر محبوب ده چې وخت عبادت راغی لرګي ته څه ضرورت لري. زه دا اوس جلسو کې کله کله بیان کوم د عوامو مسلمانانو ورونو ته چې ای ورونو دین دی الله تعالی ده، دین دی امیر المؤمنین نه ده، دا دین دی مجاهدینو نه ده، دا دین دی ملایانو نه ده. موږ تاسو باید دین دی الله د رضایت په نیت وکړو، په ځان عملي کو. ولې دغه انتظار کوو چې وار به د امر بالمعروف ولا رب سر لرګي راخلي چې منډه کلا شل منځ ته بیا دکان بندول منځ ته ځو په خپل مینه نه ځو. دای به یوار راته وی چې ګیره پرېږده بیا پرېږدو کنه بیا نه پرېږدو. دای به راته وی چې روژه ونیسه بیا یې نیسو. نن مسلمان دغه ته انتظار دی که نه دی؟ ولې دغه ته انتظار کوو؟ خو د الله تعالی حکم د موږ ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د موږ ته. موږ محبوب خو هغه ده